طالبانو ته تازه او جدي خبرداری د افغان نیوز قدرمن لیدونکو پر جزئیات هم دلته راسره وګورئ. د بشري حقونو څار نړیواله ټولنه باید طالبانو د جنسیتي ځورونې د جنایت په تړاو وپوښتي. د بشر حقونو څار سازمان وایي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو مشران د جنسیتي ځورونې د جنایت په تړاو وپوښتي. د سازمان پرون دوشنبه 9 د لړم د یوې ویډیویي په خپرولو سره ګالوب ته نظر پوښتنې ته په اشارې سره ویلي چې د افغانستان یوازې 11 سلنه ښځې وایي چې کافي ازادي لري. د بشري حقونو څار زیاته کړې چې معترضې ښځې د خپلسرو نیونو او شکنجې په ګډون د بشري حقونو له نقض سره مخ دي. د دې بنسټ په وینا میلیونونه ښځې هم د طالبان د ښځو ځپونکو سیاستونو له وجې له زده کړو بې برخې شوي دي. د بشري حقونو څار زیاته کړې د طالبانو رهبران باید د جنسیتي ځورونې د جنایت په تړاو وپوښتل شي. طالبانو واک ته تر رسیدو وروسته پر ښځو سخت بندیزونه لګولي. اوس مهال ښځې او نجونې له تحصیل او کار څخه محرومې دي. اوس مهال د ښځینه حقونو فعالان په افغانستان کې وضعیت جنسیتي اپارتاید بولي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې دا وضعیت په رسمیت وپیژني. د بشري حقونو بنسټونه او فعالان هم وایي چې ښایي د طالبانو سیاست د جنسیتي ځورونې اذیت پر اساس بشري جنایت وي او باید له همدې اړخه وارزول شي. که تاسې هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره په کمنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.